وایم دا چې رښتیا خبره کومه ته خو کېښو نه نو خبره به راته وکړم که نه زه به څه کښېنمه د خوارۍ زارۍ مې دغه یو کاټو د غم خاده یو نو چې چا به چې کټ کاکا نو ما به له کاټو یو وایم ته د کټو غم کړ دغه ښځو غم وکړه نو ښځې خو تا ته هم چې څه شولې نو ما خو پېکه که نه هغه نور دوه کتلي دي هغه بل چې کوم دی ښځه د ګوتې نیولې پلار ته لاړه او زما را چې کوم در دی وې مام ځان سره بوځه خو ښځه لسو جاړ مې پې وکړ هغه کټ مې پې مات کړ او خو ستوماني مې ورله وښکله ای ظالمه نو په ګیډه کې د اوس سپین لګېدلي دي نو ته خو د حوصلې نه لږ کار اله که نه نو هغه خو لیوني دي ته خو روغ یې که نه دا نو څنګه د حوصلې نه کار والم هغه څنګه وایي چې غریږي نو اخر وورېږي زما هم نور صبر تمام کړ پام کوه مرچکې دا خلک په موږ پسې خبرې کوي او دا څه سپک خلک دی دا کور کې دا کړم کړوم ساز دی نو زه ستاسو داسې نه جومات ته تللی شم د حجرې ته تللی شم زما ځان کې سړیتوب ولګوئ دا به دغلته کور کې کوم راځې نه کوم څوک نو بس روزانه زموږ کور کې دا غوبلي نو اوس به موږ نه د اخلی پخلی څوک کوي شور مه کوه چا ورونه بوختی بد څه څوک ورشه چې دا څوک راخلاصه په دې سره غرمه باندې موږ ځان ستړي ستومانې او زری یو ته ورشه هلکه چې دا څه د اګرب ګروپ یې ساز کړی وی راځه که نه وی څوک کور نشته دی ورسره دا به وایي دا خو تاسو خپل کور دی دا خو د هغه مرچکي سخر دی هغه منګوټ دی چې خو دې خبر شه دې څنګه راخلاص شوی دی راځئ کښېنئ په خیر سره مشې څنګه خیر دی په خیر بچیا خیر دی کښېنئ راځه کښېنه ته بېلبه کښېنه که نه په څه کې راغلی نه پیاده ولې ګرځېدل پیاده ګرځېدل خو ښه نه دي کمزوری مرچکیه مرچکي ته څه وی ما ته ووایه ادوی مې څه شوه دادا ته به پته زه خو اوس د بار نه رالم دادا کور که نه زما خیال دی جوړ دی ګاونډیانو کره به ورغلي ولې څه خټکي مټکي دې راوړي چې تپوس کې نه ظالمه دا خټکي خوارځان یې دوه ډلې خو به دې راوړي ده که نه لکه د محبوبخان دا سپی تش راننوتلې زه بازار ته وتلی وم بازار ته وتی وي خبره واوره ما سبزي به راغلم هغه کور ته مې وویله چې هغه مې وویل ما د دوی تپوس هم وکړم او څه شوه ولې غږ کولی چې دا به چېرته تلي دا څه ټیم شو پته نه لګي و چې زه دلته کې څه واده ماده د هغې د تلي دي راځي د بابا کېبل وړی دلته کې روټۍ به مو کړو د غرمې تاسو کښېنه زه دې دوکان ته ورځم دې له به څه د یخ بوتل راواله نه ډاکټر مې بند کړی دی لږ یخ یې وړه تازه راواله وي ډاکټر مې ټوله دې دا وایم بوتل به له راوړم مېلمانه دي که نه یو خو چې بس یاده که ته غلی کله نه زه مشر یم که ته مشر یې تازه اوبه وله راواله ډاکټر وایي شربت یې پرې مست کوي شربت ښه دی سړی دی نه خو داسې غوړ خو نه دي ول نه دي خو یخ دي او یخ په تا باندې ډاکټر بند کړي د سینې بیمار یې ورشه لږې تازه اوبه وله راوړه بچیه شابه اوبه ولې ښه نه دی بوتل ولې یخ راولې شابه مره زر ورشه اوبه راواله هلکه یا وروره تا په دې سره غرمه چې ته راکښته شوې که نه نو تا ته د ګرمي څه نه وایي چې ته راکښته شوې د سهار به راغلی یا به د ماښامې راغلی وې وګیتګیرا ګاړې به دې رابستو چې ګنو په دې پټو کا ستر د پیادونو زه خو ستړی شوم او ستړی شوې جبه خو نه ده چې ویې کې شابه زه راځم شابه زه یا د خوله یې د سړو نه د بې غیرته لا خو زه خو علي کوم خو میدانه کاڼ ده ما وګوره ورزش په دې ورزش شي پیسې به چچي او دا لا څه کې هغه مړ چینګم د باندې وخورمو څه پته لګي بیا خوشحاله شي چې دا به بل خو دې روډو کوم وږي شوي وم مړه داسې کار وکړه که نه ودون له خوا ته م ځي ځان دې ورندار وګوره که نه زمونږ هم دا کوره بچي وی چوپ شه په مړي کې به ګورې جنې په واده کې ونه ګورې په واده کې ظالم لا خو وی ما دغه سره زما یوري دغه برېښنا هغوی کوم میک اپ کړو هغه څه چې ته کور کې یارېږي نه چوپ شه هغه څه چې زه کور کې یم که نه خبره مې واوره زه 50 پیره په ځان عیدالکرسي دی ما دغه کار کوه دغه اصل شپې او دسماتې له پاسې و هغه وینم زه به یاره نه مړی هېڅ حساب مې که نه چې زه به دلته کښېنم او ته لاړ شه چینچي راوله زه خو مخکې نه شم تللی دا مخامخ دی دا مخامخ 2 پټي فاصله ده ستړی شوم زه منډه ورځه شابه زه به شم خاطر که دا خو پټي دي سره غرمه ده ورځم ته جمعې ده څوک نشته څوک به دې وتښتوي الله نو یا به واړه وویل چې بد خنزیر دی خنزیر دی شرمېږم نه چې ما پورې خاندې پټي دي که نه دلته خو ښځې نه بد خنزیران ګرځي نور خبر نه یم
وګوره بوزمه دي وګوره جب مو بدنه ولم دغه ستا خپل کور دی او دغه تبکینی پاتې شو جنې خبره هم را لوکړو بچو مې د سکون نه وخت کېږي ته ماشو ستا بچی کوم دي کېږي به نه چې اوس بیا موږ ګورو څونه ځل پاتې زر کو مخامخ دی راځه راځه دوه پټي فاصله ده راځه مونږ خټکی راټولولو نو بس ګرمي وه مونږ پلار مې وی راځه لور ته پوسته به مو ورشم نو مړه ظالمه نه چاودې د خټکي خو دې پنځه راولي بیا کچکولې مې نو چې دغه شانته شور د چا کړی چې څوک ځي نو بد یې ښکاري روز نه لور دی فقیر نه لګو دا وایي لور دې نشه نه پاته نه لګي د لور د رغت په دې ډډه به وتی چرته وسکه وګ وسکه ډېر یې ته دلې نه خسکه په ځان دې غونډې توی کړې مړه ته ما سي جاخای خو پلاره د خبرو ځان دی مزدور غلې کېنه لکه ګوره خبرې کوي په خبرو کې مړه دانګه دا سرګانې زیاته خوږی دي خو دا د بل شان د خوږی دي ته خبره خو دس یو کنه دا وګورم دی ورپسې ولېږه چې خور مې راشي مونږ ځو هلکه مرچکې ته لاړ شه د عقل دې غم نه وکړه چې کف وتلې د پلار د راغلی جماعت خو پته نه شي زه خو دا د اوس د مونږ رالمه تا دې نه تا دې لا مېلمه دې جګړې کوي کنه دې جګړې کوي نه موږ خو جګړې نه کوو خاصې موږ خپل منځ کې بحث کوو دې ته جګړې نه وي بحث ته وایي جګړې بیا داسې وایي چې دغه شان راګیر کوو غرانه دا څنګه مېلمانه دي ګوره نه نو دا به جګړې کوم جګړې خو څوک داسې نه کوي بابا کټې مات کړې دا نظر دې کمزوره شوې کولې نظر نه کوم نو شي په ما دې لاس چت کوم د دې ته پوښتنه نه کوم نه کینه چې دا ای کینه مړه مې نه بیا به راځه چل کېږي په د باندې را بس ما قدر وکم کنه دا دې نه ای ډوډۍ به وخوره بیا به ځئ کینه چې دا نه راکوم کنه چې به د چې بیا ستانې که خفه شي ډوډۍ دا دا په خبرو خبر نه شي تا ته پته نه لګي چې د دې عمر له ورسې نو به د وړو مثال شي خفه نه شي کینه به کې به مسکلې وکړه زه دا به خو دې راوځي زه مالا د ستا کړه درځم تا به په دې راولي زه د ستا کړه درځم هم نه یو خو پلاره ډېره ګزاره کوه ګوره د مېلمه په سړي باندې ډېر راکړي چې راشي په کور باندې چې د دښمن هم راکړي نو خلک ورته ګزاره کوي یعنې که نو ما ورته څه ویلي دي ما ورته دا ویلې چې ګټه کېنه نو بعد مې ورته ویلې نه نو نور څه کوي ځان به راغلی او دا سر به پرې مات کړی یاره پلاره عجیبه خبره مړه دا ورک شه سړیه د ځانه د راته یو شی احساس کړی دی په دې کور کې نو دا بوټي روسو په خپل کور کې بیا کړو دا تماکوان دي د کچالانو خو نه دي چې کور جوړ کړي تماکو څه ته وایي تماکو خلک ته نفوات جرګړ ته دی کنه وای انا ستینه جوړیږي او کنه ها بنیاد دا دی مرتا خو جوخ دی راځي جوخ دی وای ما مخامخ دی خو مخ پټ کړی لاس ته وسرونه لګي سلام راوړه سلام په اخر شرمو بس ګوره خو سره ورته خیر السلام علیکم وعلیکم السلام شو هي څنګه چل دي شور کې کوم خبره روان شوې د زم چرته شړې ته سیګریټ مې ګټ په لګو یاره څنګه څه شته کوم را سره دي کومه ځای نشته یار چې ویل دا ماته کنه کور خوشې دي څوک نشته پلان مې کور دا نشته نه اوس ما نیم نشته چیرته بکین نور سره برابر دي مو کومه دی تو زه سیګریټ مې سره خاله چیر نه مې راوستي بس ما نه دی ډېر ښه شي دی دا ما هیڅ څوک نشته دا دې سيدي چې په نس کې نه چې په نس وایله کې ته د ځان له پکړې نه چې مسکري دا یو کار وکړه دا ته والا دا وته ځان نه ولای پیسې کې دا ما خالي شي نه ما نه یا به مال دې بل ورکه یا اوس مونږ سکه یا بیا اخلو به نه اخلو دا ما ځان له راوړي بس پرې دا کنه یو څه مې راوړي دا په ځونه کسو ولګو دا کړې مې دي مهرباني بیخي بدات هم کنه چې لاس خپونه مې کار نه کوي کور کې مې باندې ګورې په پټه اس کوم شکی دی باندې په چا د پته نشته ما به زبانه لا شم دا عثماني پته نه لګي دا پته نه لګي دې ته د ما خبره پیدا کیږي را به شماره بده خبره ده و چې کوړته یې سړی را دنده کړی دی خپه نشي مړه زموږ د نه سکا او ته سیګریټ ته یار او مې لګاو دا د له ګوري واسه دا دې د تش سیګریټ کې کنه
ګوره مرسکیه اوسه پورې چې دې سم کول ودې کړل که تا به ښځې له یو ډب دوه ورکړل نو په هغې هم درته ما څه نه دي ویلي که کار روزګار دې نه دی کړی په هغې هم درته ما څه نه دي ویلي نن چې دا تا کوم کار وکړو مرچکیه په دې کور کې زما ښځه ده خو تا دې کور ته یو پردی لک رادننه کړو او دلته د کور په انګڼ کې ته نشي کې دا د ټولو نه تا پاتې کار وکړو نه دا خو لرې سمه خو زما مېلمه را سره دی او په کور کې څوک دی زمونږ کور خو کانډر دی کانډر صحیح ده مرچکیه تا ته خو ما د رور په شان نه تا ته خو ما د یو ملګري په شان کتلي خو چې تا دا نن کوم کار وکړو مرچکیه نو نور زه تا سره نه اوسېږم مازدو به راله سړکۍ نه په دې کور کې دما مې څه شته راځه راشده ګاډې واډې وایه څه سړیه مرچکیه الله دې پویه که عقل باندې ډېره ګرانه ده خدای دې کور دا بچا وران کي څوک چې دا نشي خرڅوي دا ټول قام یې تباه کړو